السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورور پوښتنه کړې ده چې دلته د کپړو تجاران زکات باسي، هغه داسې باسي چې مثلا افغانستان ته زکات هستي، نو هغه د افغانستان ته چې مناسب وي هغه کپړه کې زکات وباسي د ټول مال یا بل ملک ته. نو دا د شریعت له نظره څنګه دي محترمه؟ زکات کې باید د فقیرانو د مسکینانو حال ته اعتبار ورکړی شي. که هغه ورپو ته ضرورت درلودی باید روپۍ ورواستوي، کې بل شي ته ضرورت درلودی باید هغه شی ورواستوي. او که دا یو څوک راولاړ شي مثلا موټران لري، د موټرانو چې او یو څوک کپړې لري مثلا، نو له هغه څخه راولاړ شي په بل جنس کې زکات وباسي، دا بالکل شرعاً هېڅ پروا نه لري، روا دی. بدایع صنایع جلد دوم صفحه 41 فصل هو اما الذي يرجو الى المؤدي، او دغه رنګه نور الایضاح د صفحه 155 کتاب زکات، او دغه ډول دغه رد المحتار هغه جلد دوم باب زکات الغنم. نو محترم په دې کې هېڅ مشکل نشته، خو یوه ټکي ته پام ستاسو رااړوم چې تاسو په دوبي کې موږ زکات حکومتي دغو ته ورکوو، هغه یې بیا رسي هغو ملکو ته. په زکات کې چې محترمینو تاسې خپله دا زکات وباسئ، فقرا او غریبان د دوبۍ حکومت خو پر نورو ملکو ته ورحواله کوي. هغه ملکونه چې قبض کړي هغه باره پر شخصي ګېډو باندې نسود شروع کېږي. نو په زکات کې کوشش تاسې وکړئ چې افغانستان ته راستوئ، کې پاکستان ته استوئ، کې فلسطین ته استوئ، چې په خپله باندې په یو توسط باندې هغه مال ورسېږي مستحقینو ته. حکومتونو خو موږ لیدلي دي چې د روسانو راهیسې د روسانو له وخت څخه دغه د دنیا حکومتونه پر مسلمانانو پر غریبانو چاندې کوي، خو لیکن هغه دوی بیا عیاشي فحشي په کوي. نو زکات باید داسې خلکو ته ورکړي چې هغه وکیلان امینین وي، مستحقینو ته ورسوي. په دې کې باید تاسې ډېر جدي واوسئ. چې تاسې حکومت ته ورکړئ، حکومت که هر ملک ته یوړئ، نو تاسې خو پښتانه یاست، خپل ورونه دلته کونډې شته، دلته یتیمان شته، دلته داسې مندې شته چې د هغو سترګې اوس هم په اوښکو ړندې دي. روژه را روانه ده، خلک په دې بعضې خلک به په دې کوشش کوي چې کوم نعمتونه برابر کړي روژې ته، څنګه روژهماتونه تیار کړي، څنګه اشپزان پیدا کړي. خو داسې انسانان هم شته زموږ تاسو په دې پښتنو کې چې هغه روژې اوړو ته یې وارخطا وي، چې هغه به موږ څنګه د روژې د پېشنمي لپاره وچه ډوډۍ پیدا کوو. نو محترمینو، افغانان په دنیا کې مستحقین دي، باید ډېره پاملرنه ولرو. نه عایدات لري نه تولیدات لري، او ډېر مظلوم او ډېر غریب او عاجزه ملک دی، او ډېر مسکینان او غربا کې پکښې دي. دا زموږ تجاران که په پاکستان کې، که په بل ملک کې، که په بل ملک کې، چې هغه کوشش د دې وکړي چې د محترمینو سره ډېر معاونت وکړي له افغانانو سره. داسې موږ وینو چې د مدارسو ته پیسې ورکوي. چې زه یو وخت په کراچۍ کې وم، مدرسه وه، او مدرسې والا ویل 200 کاله چې موږ ته څوک یوه روپۍ هم نه کېره، او د ورځې زموږ سل لکه هغه مصرف یې لا زموږ چا ته ضرورت نه لرو. دا تاجر مخلوق اکثره وخت پر دې غټو ځایو باندې ګرځي د نام د نشان دپاره چې د ده نوم کې بړاو شي. او بل شیطان هم دلته کوشش کوي. و شیطان اصل کې مطلب دا دی چې ایمان د انسان څخه واخلي. که هغه نه سوی اخیستی نو په ګناهو یې مبتلا کوي، که ګناهونه هم نه سوی پاکولی نو بیا وایي داسې عبادت به کوي چې هغه کمزوری عبادت وي. په زکات کې ماجانو ته شیطان بس پر اوږو ورسي، داسې خلکو ته زکاتونه ورکوي چې واقعیت چې زه مال ولرم هغو خلکو ته زکات نه ورکوم. او داسې خلکو چې هغه مستحقین وي بلکل په هغو باندې به سړی په دنیا کې جنت پیدا کړي، هغو ته بیا نه ورکول کېږي. نو په زکات کې تاسې ډېر کوشش وکړئ چې دغه مظلومانو ته یې ورسوئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.